په جومات او په مسجد او جامع کې د غالي لاندې تر کمبلو لاندې تر مسلو لاندې د پوم یا سپنج څوک ورته وایي موږ تاسو دې شي ته سپنج یا پوم چېر څوک ورته وایي په خپل نامه یا په بل نامه د دې هوارول څرنګه دي دوستانو دا پوښتنه هغه چاته ډېره ورځي چې آیا زموږ په مسجد کې دا شی هوار دی لمونځ باندې څنګه دی او څوک چې په جامع او په مسجد کې دا شی هوار دی دغه لپاره دارالعلوم بنوري ټاون دارالعلوم کراچي دارالعلوم دیوبند او دارنګه د نورو ټولو غټو مدرسو حقاني دې ټولو هم دا فتوا ورکړې ده چې په دې کې کومه ستونزه او مشکل نشته که ته لمونځ په هغه کې کوې او که یا څوک هواري په جامع او په مسجد یا په کور په کوټه کې نو هم په استعمال کې د دې شي کومه ستونزه نشته کوم مشکل نشته نو دوستانو او کله بعض انسانان چې سجده کوي نو هغه ډېر زور پر تندي ورکوي چې زما سجده سمه ولګېږي دا پر تا نه دی لازم پر دې شي باندې علما فرمایي سجده سمه لګېږي نو په لحاظه یو مې دغه مسله په دې خبرو کې درته وشوه یو مې هم دغه پیغام دی درلره چې ولله الحمد زموږ په جامع کې په مدینه جامع کې چمن دا کار د خدای فضل سره سرته ورسېدی نه د جمعې په ورځ باندې وختي تاسو هم کوم ځای کې چې مثال ترتیب برابر وي نو هلته یقیني هغه لمونځ هغه سړي پر عبادت نور شوق راځي هغه هلته په کار کې نور خوند دي نور علا نور نو خدای پاک مو مخواره او الله پاک د موږ سره شاد و آباد کړه ډېره مننه خیر اوسې دا یو مهمه مسله وه ډېرې پوښتنې خلکو هم کول او دارنګه هغه چا دپاره چې بیا ورته ضرورت و موږ په خپله د مسلې پوښتنه وکړه ډېره مننه